هر ځای چې د ښاروالي ملکیت دی، ښاروالي کوشش کړی دی چې هغه ملکیت آباد کړي او خلکو ته وسپاري، خلک استفاده ځینې وکړي. د ښاروالۍ یو کور ودان چې موږ ته کار او روزګار برابر کړي. ستا ورغونې ته مو کړی بیا قیام دی، ستا وهرې سیمې هرې برخې ته مو پام دی. د ښارونو پرمختګ هغه مهال چټکیږي چې عواید یې پیاوړي او پر بنسټیزو پروژو ولګیږي. کندهار ښاروالۍ د خپلو عایداتي سرچینو د پیاوړتیا په موخه د ښار په دریمه ناحیه کې د یوه معیاري او عصري مارکیټ د جوړولو چارې په بریالیتوب سره تر وروستي پړاو رسولي دي. هغه پروژه چې اوس یې رغنیز کارونه 90% بشپړ سوي او ډیر ژر به د ګټې اخیستنې لپاره چمتو سي. دا درې منزله مارکیټ چې د 8 میلیونه افغانیو په لګښت د 112 متره مربع مځکې پر سر جوړ سوی، د سوداګریزو دوکانونو، زیرخانې او استوګنیز کور په لرلو سره نه یوازې یوه مهمه عایداتي پانګونه ده، بلکې د ښار د اقتصادي ودې او منظمې ښاري پراختیا یو ارزښتناک ګام هم ګڼل کیږي. هر ځای چې د ښاروالي ملکیت دی، ښاروالي کوشش کړی دی چې هغه ملکیت آباد کړي او خلکو ته وسپاري، خلک استفاده ځینې وکړي. د پروژې ټول رغنیز کارونه د ټاکل شوو تخنیکي معیارونو او انجینري اصولو له مخې ترسره سوي او د جوړولو پر مهال یې لسګونه هیوادوالو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د ښاروالۍ یو کور ودان چې موږ ته کار او روزګار برابر کړي او غواړم چې ټول ورونو او دوستانو ته داسې یو کار زمینه برابره کړي او راتلونکی ولري. د دې مارکیټ له فعالیدو سره به د کندهار ښاروالۍ عواید لا زیات سي او همدا عواید به بیرته د ښار د سړکونو، بنسټیزو پروژو، ښاري خدمتونو او پراختیایي چارو د لا پیاوړتیا لپاره ولګول سي، ځکه پیاوړي عواید د یوه پرمختللي او آباد ښار بنسټ جوړوي.